دو وجه ما مخکې بیان کړې په مخکې جمعو کې. یو وجه دا ده د ایمان د کمزورۍ چې انسان د قرآن سره تعلق نه ساتي، د دې انسان ایمان به کمزوري وي یا به کم ایمان وي. دویمه وجه ما مخکې بیان کړې وه، ایمان ولې کمزوري وي؟ ځکه ملګری د انسان غلط وي، غلطو مجالسو کې کینی، غلطو خلقو سره کینی پاسی د هغې د وجنه ایمان ته ډېر نقصان رسیږي. نن یو دریمه خبره کو چې دا ایمان ولې کمزوری کیږي او یا ولې کمیږي دا ایمان. دا چې کله ته په یو صحیح انسان پسې اقتدا وکې، په صحیح انسان، نو ستا په ایمان کې به زیاتوالی راځي. کله چې ستا مقتدا غلط وي، ستا مشر غلط وي، په دې خبره پوه شه ستا ایمان به څنګه چې د هغه ایمان کم دی داسې به ستا ایمان هم کم وي. لږ څنګه چې د هغه ایمان نقصانی دی داسې به ستا ایمان هم نقصانی دی. صحیح حدیث کې چې امام بخاری راوړی دی، ابو بکر صدیق چې کله خلیفه شو رضی الله تعالی عنہ، یوه ښځه وه د احمس قبیلې ښځه وه. ډېر تپوسونه یې د ابوبکر نه کړي، یو تپوس یې دا کړی ویل ما بقاؤنا على هذا الامر الصالح، په دې صحیح دین به دا امت ترڅو پورې رواني، په دې صحیح دین باندې، په صحیح مسلمانۍ باندې به دا امت ترڅو پورې روان وي. ابو بکر ورته وفرمایلی رضی الله تعالی عنہ، مستقام امراؤکم، سو پر چې ستاسو حاکمان، ستاسو مشران دا په صحیح دین باندې روانو، نو دا خبر یاد ساته ټول خلق به په صحیح دین باندې روان وي. خو که داسې وخت راغی چې مقتداګان مشران غلط شي، نو په دې خبره ته به پوهېږه چې دا صحیح دین به بیا پاتې نشي، بیا به په نوم مسلمان خلق ځان ته وایي یا ایمان والا، خو ایمان به پکې یا یي نه او یا به پکې ایمان کم وي. هغې ښځې ابوبکر ته ویلې ویل عمرات څه ته وایي؟ نو ابوبکر ورته ویلې ستا د قوم داسې مشران څوک نه رؤسا چې خلک یې هره خبره مني او طاعت یې کوي؟ ویل او داسې خو شته. ویل دقه ته عمرا وایي. لږ خبره باندې سوچ کوه. درې قسمه مقتداګان دي یا درې قسمه مشران دي. یو حاکمان، یو دویم علما او دریم پیران. دا درې وانا خلق په دیو پسې اقتدا کوي. لږ که دا درې وانا کسان ښه خلقو، صحیح خلقو، دا خبر یاد ساته د خلقو په ایمانونو کې به وخت په وخت ترقی راځي. لږ که دا درې وانا خلق خراب شو او خلق پسې ورپسې و، دا یاد ساته د خلقو ایمانونه او دینونه به سات په سات ښکته راولیږي. لږ عبدالله ابن مبارک رحمه الله یو عالم دی، دی فرمایي رأیت الذنوب تمیت القلوب وقد یورث الذل ادمانها. وی دا گناهونه ما ولیدل چې دا زلونه د انسان وجني، زله د انسان وجني. کله کله چې دا گناهونه انسان ډیر کی، دا انسان دومره ذلیله کی چې انسان بیخی د اسلام نم کله کله وباسي. لږ خو بیا دویم شعر یې دا دی چې
چې دا عالم فرمای وهل افسد الدین الا الملوك واحبار سوء ورهبانها دین د خلکو نه خرابای ایمان د خلکو نه خرابای مگر درې قسمه خلک خرابای لګ ما وی چې څومره په دنیا کې کتلې دي درې قسمه خلک د خلکو ایمانونو ته نقصان رسوي د خلکو ایمانونه کمای لګ یو ملوک باچاهان اقتدار والا یو دا خلکو دین ته دا خلک ډیر نقصان رسوي لګ چې دا زمانه بادشاہ غلط انسانو زال پکې یا ایمان نو یا پکې ایمان کمو دا خبر یاد ساته ټول قوم به دې خبره ترابلی ټول قوم به دې خبره چې د ټولو خلکو یا ایمانونه ختم شي یا ایمان بیخی کمزور شي او ناقص شي لګ قران کریم چې سو ګوري په دې خبره کې اصحاب کهف چې وو د دې په زمانہ کې بادشاہ چې وو د ډیر ذلیل انسانو ډیر کافر او مشرک انسانو لګ خو ټول خلک په دې باندې مجبور کړو چې هغه خلک ټول کافر ولګ ټول خلکو کوپر کاو شرک کاولی زکا الناس علی دین ملوکهم قانون داره چې بادشاہان په کم دین رواني خلک ټول به پاک دین رواني وي ولی زکا وقت حاکم د سکار کوي لګ دا یو څو کسان الله پیدا کړل اصحاب کهف هغه الله تعالی په دې سره کې صحیح دین ورچاو الله ولا صحیح د بادشاہ مخ ته ودیدل بادشاہ تدسی وی اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض بادشاہ ته مخامخ وی من تا ته رب نوایو زمنګ رب چې دی رب د اسمانونو او د زمکه او دسی خبره مواوره لن ندعو من دونه الها مو خود الله نه سوا بل چاته الہ نوایو نو تر مدد شوای نتی حاجت غواړو او دریمه خبره واوره لقد قلنا اذن شططا کمنګ داسې خبره وکړه منګ به د حد نه وتلی خلک یولک او به خپل قوم په باره کې وای هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهه زمنګ دا قوم چې دی غلط کار کړي ولی د الله نه سوای نور الہ جوړ کړي لولا یاتون علیهم بسلطان بین دا الله نه سوا چې تبل چا عبادت کې پدې خو څه دلیل پیش کا څه دلیل دی پدې خبره ته سوچ کوي یو چې ستا مقتدا یا حاکم وقت غلط سړیو دا خبر یاد ساته د دې د وجه نه هم د خلکو ایمانونو کې ډیر زیات کمی راځي لکه ډیر نقصان پکې راځي لکه قران کې چې تګوري قران کې د فرعون واقعات ډیر زیات راغلي لکه او خاص کر په سلورو سوراتونو کې ډیر په تفصیل باندې الله بیان کړی دا د فرعون قصه د سره لپاره بیان کړی دا فرعون هغه سره مقتدا او چې غلط مقتدا هغه ویلو انا ربکم الاعلى زستاسو رب ما اوچت بل رب سنه ما لكم ما علمت لكم من اله غیری زمانه علاوه استاسو بل اله نشتره او قصه دې تراور سیدا چې ټول امت ټول قوم هلاکو او الله فرمایي فاوردهم النار وبئس الورد المورود ظالم هلاکو ټول قوم هلاکو ټول ارسو کې کافر کړل ولی مقتدا غلط ولګ د چې قران کې ته ګوري واقعا ده نمرود اغم د دې بدبخت انسانو کافر انسانو ابراهيم عليه السلام سره یو ځل په دې مناظره او باسم کړو قران فرمایي الم ترى
الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان آتاه الله الحكم ملکا. هغه نګور الله یا قمقل سړی ته چې الله ولا بادشاہي ورکړي وا دسی ابراهيم عليه السلام ته ویلې ضرب ملک او ژوند کول او مړ کول زما کار دی. ابراهيم عليه السلام او تویل نه رب الله دې هغه ژوند کول او مړ کول کوي. دا خبره زدې لپاره کوم خبره ته سوچ کوا. کله چې داسې وخت راغې داسې وخت چې کله راغې چې حاکمان د الله په دین روانو نو دا خبر یاد ساته ایمانونو به د خلکو زیاتیږي. خو کله چې حاکمان اقتدا چې پچا پوري کېږي هغه چې غلط خلک وي ټول خلک الناس على دین ملوکهم خلق د خپل بادشاہانو په دین رواني چې هغه یو شی په باره کې وي دا جایز خلک وي جایز چې هغه وي دا شی حرام خلک یو د ایمانونو د کمیدلو وجدار لګ. صحیح حدیث کې راغلی دی کعب ابن عجرہ دته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اے صحابی زما اعاذک الله من امارت السفهاء الله دې د قمقلانو د بچا مشرین وساتل ول الله دې د باندې د غلط خلقو حکومت نه راولي لک. نو هغه ویل یا رسول الله وما امارت السفهاء د سفهاء امارت څه شي څه مقصد دې خبرې په مقصد پېنه شوم. د الله نبی او ترسي فرمایلی قوم يهدون لا يقتدون بهدايا. زمان رسو بدسی حاکمان راشي لا يقتدون بهدايا چې زما په دین باندې روان لګ ولا يستنون بسنتي او د الله نبی فرمایي دسی حاکمان براشي رستا چې زما په طریقه باندې به ژوند نه تیری لګ. فمن اجابهم على كذب فمن صدقهم على كذبهم واعانهم على ظلمهم. ځنې خلق به بیا د داسې حاکمانو خلکو خواله ورځي چې چای په دروغو کې تصدیق وکړي چې او حاکم صاحب رښتیا وایي دروغ خو خلک یې د هغه تصدیق کوي ظلم او خلکو سره ملګرتیا کوي په ظلم کې. د الله نبی فرمایي فاولئک لیسوا مني دا د محمد رسول الله امتیان ندي لګ. ولا يردون علی الحوض چې د قیامت ورځ راشي چې د ظالم مقتدا چې د هغه د رسول الله په دین نه دی روان د هغه په طریقه ژوند نه تیری هغه دروغ وایي او ته تصدیق کوي هغه ظلم کوي او ته مدد کوي. دا یاد ساته ته ځان ته امتی د محمد رسول الله مو وایا ما خبره کوله چې یو سبب د ایمان د کمیدلو هغه داره چې مقتدا غلط وي حاکم غلط وي د هغې د وجې نه کېدی شي ته د ایمان نه هم خلاص شې لږ. ځکه رسول الله وایي هغه یو دروغ وویل ته ویل رښتیا وایي هغه یو ظلم وکړو تا ورسره مدد وکړو نو د الله نبي فرمایي دا یاد ساته ته د هغو ملګری نه لږ ته د رسول الله امتي بیا نه لږ چې څوک ولا خواله نه ورځي د الله نبی فرمایي او نه تصدیق کوي په دروغو کې نو سره په ظلم کې مدد کوي د الله نبی فرمایي دا زما امتیان دي او زما خواله برازي او حوض کوثر نه به دا خلک وبوس کی. خو شر داره چې د دسه مقتدا چې هغه ظالم دروغجن ظالمي چې شرط د دم خبرو نه مانی نو هغه پسله به د رسول الله ملګری لګ داغه امتی به لګ. چې کله مقتدا سمي بیا ایمان زیاتی او اعمال صالح هم زیاتی. کله چې مقتدا غلط شي لګي یو آسان نمونه ته وګوره لګ. حدیث کې راغلی دی محمد رسول الله چې کله وفات شو د دنیا نه لاړ زمونږ یو لوی مقتدا هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم. انس فرمایي موږ د خپل زلونو کې داسې ناشناوالی ومنده هغه شان ایمان زمونږ بیا پاتې نه و لکه څنګه چې د رسول الله په ژوند کې زمونږ کم ایمان و. خو مقتدا خو ښه مقتدا و او ځکه الله په دې قرآن کې موږ ته داسې فرمایلي دا مقتدا
کدا دنیا نه لاړم بیا به هم داسې کار کې لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه خیسته اقتدا چې کې په چا پسې وکړه په محمد رسول الله پسې خدا د چا دپاره لمن کان یرجو الله والیوم الاخر چې څوک دا دی عقیده وي الله سره به زه یو ځل ملاقات کومه هغه په غلط مقتدا پسې مزه په خیسته مقتدا پسې لاړ شه چې هغه څوک دی محمد صلی الله علیه وسلم د حدیث کې راغلی دی زه د دې خبرې لږ وضاحت کومه چې کله د دې غلط مقتداګانو حاکمانو د وجې نه نعوذ بالله کله سړی کفر ته رسېدی شي لږ قرآن کریم کې الله فرمای یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم یو خبری لراشه اے یهود او نصاراو چې اتفاق والا خبره دا غداله چې الله نعبدا الا الله د الله نه سوا بر یو چا او یو اهم خبره دا واوره ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله د الله نه سوا بچا ته رب نه وي ګوره اگر کو حاکم ولی نه اگر کو لوی شان والا سړی ولی نه دا یاد چې کله راغی عادی رسول الله ته ویل یا رسول الله مونږ خو خپلو حاکمانو خپلو علماو خپلو مقتداګانو ته رب نه دی ویلی یا رسول الله مونږ خو ته رب نه دی ویلی او الله په دې قرآن کې وایي تاسو به ورته رب نه وایي د دې آیت نه خو داسې معلومیږي چې یهود و نصاراو خپلو حاکمانو ته رب ویلی دی خپلو علماو ته رب ویلی دی نو رسول الله ورته یو خبره وکړه ستاسو حاکمانو به چې یو شي ته حلال وي ستاسو علماو به چې یو شي ته حلال وي تاسو به ورته حلال وي که نه ویل او دا خو به هم کوله چې هغوی به یو شي ته حرام وي تاسو به ورته حرام ویل که نه ویل او دا خو به هم کوله ویل دقه طرب وی که نه دا خبره یاد ساته حاکم وقت دی او غلط حاکم دی مقتدا دی او غلط مقتدا دی کتای خبره په تحلیل او تحریم کې او منله کېدی شي ته د ایمان نه بیخي کمیدل د ایمان نه بلکې کېدی شي چې ته د ایمان نه بیخي لاس وینځې لږ ابوبکر لوی مقتدا عمر لوی مقتدا خود ابوبکر په لاس کې دا اختیار نه چې هغه یو شی د ځان نه حلال کړي یا یو شی د ځان نه حرام کړي دا د هغې په لاس کې دا کار نه ولګ چې ابوبکر یو شی نشي حلالولی یو شی نشي حرامولی او عمر یې نشي حلالولی یو مثال درته وایم ساده الفاظو کې پاک خبره ته سوچ وکړه عمر یو ځل رضی الله تعالی عنہ حجر اسود ته داسې مخامخ ولاړ دی او حجر اسود ته وایي ای حجر اسوده زه پوهېږم چې ته نه چاله پیدا ورکولی شي او نه چاله ضرر شي ورکولی ستا په لاسو کې حجر اسوده هېڅ څه نشته نه پیدا او نه نقصان خو زه تا ولې ښکلومه ولې دې لاس ته باندې راکاږمه ځکه زما مقتدا محمد صلی الله علیه وسلم دقسې کار کوي ګوره اقتدا خبرې ته سوچ وکړه عمر د ځان نه یو شی نشي بنیاد کې ښودلی عمر یې نشي کې اگر که امیر المؤمنین دی ابو بکر نشي کې خدای اگر که امیر المؤمنین دی عثمان نشي کولای بل یو څوک هم نشي کولای یو ځل عمر بیت الله ته دننه ننوت چې کله دننه ننوت دی بیت الله کې د مخکې نه خزانه پرتی دي خلکو بولا نصرانی راوړلې او په دې بیت الله سره زرو سپین زرو جواهر دي ملغلري دي چې اوس هم په دې بیت الله کې دننه پرتی دي لګ عمر دن بیت الله ته چې ننوته ویل زه نه مې دا غواړي چې د دې بیت الله دا هر څه چې دي دا خزانه دا راواخلم او د مسلمانانو حاجتونه پې پوره کړم زه نه مې داسې غواړي
حجبی ورته ویل دا کار ته نشي کولی. ویل ولې نشم کولی؟ ویل ستا نه مخکې یو 2 سړي تېر شوي دي. څوک؟ محمد رسول الله. هغه دا خزانې نه وې راخیستې. ابوبکر هغه دا خزانې نه وې. حال دا دی چې هغه ورته ډېر محتاجه و چې هغه یو کار نه کړی، ته به څنګه وکړې؟ ابوبکر ویل او دا خبره صحیح ده، هم المرآن یقتدا. دا سړیو چې په دې پسې به اقتدا کېده، هغوی چې څه کړي حقه به کوو، ځان نه نوي کارونه نشو جوړولی. لږ عمر یو ځلې ناست دی په خپل کور کې، خپل د قضا د فیصلې په ځای کې ناست. حر ابن قیس د ده ترو عینه ابن حسن نوم یې ولګ. دا حر ابن قیس دا ترې ورته وایي زما وراره ستا دې سړي سره ډېر قدر دی، دا سړی عمر ستا ډېر قدر کوي، ستا ډېر تابعداري کوي، ستا خبره مني. ما ولې لږ خواله بوزه، زما سره لږې خبرې دي چې زه ورته څه خبرې کومه. لږ حر ابن قیس ولې اجازت وغوښتو. ویل راځه. عمر ته ویل دا تره مې ستا سره ملاقات کوي، ملاقات ورسره وکړه، وخت وله ورکړه. عمر ویل راځي دي. عمر ورته ویل چې کېناسته، وایه نه څه وې؟ هغه لږ غونتې جوپات یا د ساده خلکو نه و، لږ غونتې پوره آداب شرعیه نه پوره نه و خبر. لږ عمر ته مخامخ ویلې عمره انک لا تعطینا الجزل ولا تقضي بیننا بلا. عمره پتا کې 2 غلطیانې دي. یو غلطي د پکې دا ده چې ته موږ له مال ډېر نه راکې، حاکم وقتي او موږ له څه نه راکې. دویم د پکې دا غلطي ده چې په انصاف فیصلې نه کوې زموږ په منځ. عمر چې دا خبرې واورېدلې، دا خبرې دروغ و، افترا وه، غلطه خبره کړې وه. عمر ویل دا سړی وامه. او عمر کې یو طریقه وه چې کله به غوسه شو دا بریت به تاوول، او دې سړي ته داسې غوسه شو چې نیت یې دا وکړو چې دا سړی وی ولې د پې غټ الزام ولګاو په عمر باندې. لږ حر ابن قیس ورته وایي امیر المؤمنین په خپل نبي پسې دې اقتدا وکړه. ستا نبي ته الله یو خبره کړې په قرآن کې. الله خپل نبي ته څه وایي؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. زما نبی ته الله رسوي اقتدا به پاغه پسې کې، بل چا پسې نه کې. زما نبی ته الله رسوي داسې خلکو ته معافي کوه، او الله ورته فرمایي خلکو ته د نیکۍ دین بیان کوه، او الله ورته خپل نبی ته وایي جاهله خلکو نه به مخ اړې. عمر چې د آیات واورېده د اقتدا سړي خبرې واورېدلې، ویل بس هېڅ یې مو ته ونه ویل. زما خبرې ته سوچ کوئ. ایمان په څه باندې کمیږي؟ درېیمه خبره، درېیم سبب دا دی کله چې ستا مقتدا ښه سړی و، دا خبر یاد ساته، ایمان به زیاتیږي. لږ کله چې د ملک حاکم صحیح انسان و، دا خبر یاد ساته، ټول خلک به په صحیح دین باندې رواني. لږ د رسول الله زمانه را یاد کا، د ابوبکر زمانه را یاد کا، د عمر را یاد کا، د عثمان یا د علی یا د معاویه یا د دې خلفاو تاریخ چې ته وګورې، سیرت چې ته وګورې، والله د خلکو ایمانونه به سم زیاتېدل په دغه وخت کې. خو چې د کم وخت نه مقتداګانو کې غلطیانې راغلې ده، بس دا یو خبره ده چې د ایمان، او په حدیث کې داسې راغلي، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ان الله یصلح بالسلطان ما لا یصلح بالقرآن. الله نبی فرمایي محمد صلی الله علیه وسلم د دې صحیح حاکم په وجه باندې الله په خلکو کې داسې اصلاح راولي چې هغه سان ته اصلاح په قرآن هم ناراضي. لګ چې صحیح حاکمي هغه به خلکو ته د ایمان خبره کوي، هغه به خلکو ته د الله په باره کې د ایمان خبره کوي، د محمد رسول الله په باره کې به کوي، هغه به د آخرت باس کې خلکو ته د ده په دې خبره باندې چې څومره اصلاح راځي، والله دومره اصلاح په قرآن هم ناراضي. خو زما نبی رسول وایي الا وان السلطان والقرآن ستفترقان یا سیفترق. داسې وخت را روان دی قرآن به په یو لار روان وي، حاکم وقت به په بل لار روان وي.
نو د هغې د وجې نه به بیا به د خلکو د ایمانونو د زیاتېدو په ځای باندې د خلکو ایمانونو ته کمی رسېږي، خلک به ایمانونه کې کمی راځي د خلک. حذیفه فرمایي دا د رسول الله صحابي دی صلی الله علیه وسلم. دی وایي خلکو به د رسول الله نه د خیر خبرې زده کولې او ما به د رسول الله نه د شر مسئلې تپوسونه کول، د شر مسئلې به مې ته زده کول. وی ولې؟ وی زه په دې یېرېدلم ما ویل اسې چې ما چرته شر د لاندې مې نه کي، چرته شر نه ونشي، چرته رانه د کفر د شرک عمل چرته ونشي لګ. وی ما ورته ویل یا رسول الله مخکې نه خو موږ په غټو تیارو کې پراته وو، خو ستا په وجه الله دا اصلاح دا خیر راوسته، ستا نه وروسته به د دې خیر نه وروسته به بیا شر راځي، بیا به شر زمانه راځي، شر حال به راځي. نبی صلی الله علیه وسلم راته ویل او زمانه وروسته به شر هم راځي لږ. وی بیا مې ورته ویل یا رسول الله د دې شر نه وروسته به بیا خیر راځي؟ نو د الله نبی راته ویل او د دې شر نه وروسته به خیر راځي، خو فیه دخن، په دې وروسته خیر کې به څه لوګی وي، څه نقصان به پکې وي، څه پورا خیر به نه وي لږ. ویل ما ویل یا رسول الله د دخن معنا باندې پوه نه شوم چې دې کې به لوګی څه معنا؟ ویل داسې عمرا به یستنون بغیر سنتی ویهتدون بغیر هدی، داسې حاکمان به راشي، ای به مسلمانان ای به حاکمان کلمه به وایي خو د نبی په دین باندې روان، د نبی په سنتو باندې به ژوند نه تېروي لږ. وی ما ورته ویل یا رسول الله د دریم خبرې نه وروسته څلورمه خبره د الله نبی بیا به شر راځي که نه راځي؟ ما ته نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې او بیا به شر راځي په دې امت کې. څنګه به شر راشي؟ د الله نبی نه مې تپوس وکړو څنګه به شر؟ د الله نبی راته وفرمایلې داسې وخت را روان دی زما په دې امت کې به دعات علی ابواب جهنم، داسې مشران به چې د جهنم په دروازو به ولاړ وي او خلکو ته به د دې دعوت ورکوي چې په دې لاره خود الله نبی رسې وفرمایلې چا چې خبره ومنله دا خبره یاد ساته د داسې حاکم چې د جهنم په دروازه ولاړ دی چې د خبره ومنه دی اور ته به دې رسوي، دی اور ته. دا ویل یا رسول الله لږ حال راته بیان کا. د الله نبی ویلې هم من جلدتنا ويتکلمون بالسنتنا، دا بزان ته مسلمانان هم وایي ښه کلمه به هم وایي خو بل طرف ته به د جهنم په دروازه ولاړې. ګور یاد ساته چې کوم حاکم چې تا د الله او د رسول نه علاوه بلې خبرې ته رابلې چرته اجابت یې ونه کړي، اسې نه چې ایمان نه خلاص نشي، اسې نه چې ایمان ته د نقصان چرته ونه رسېږي لږ. نو یو خبرې ته سوچ کوئ ورونو، ایمان په څه کمیږي؟ په مقتدا، کله کله د غلط مقتدا د وجې نه د انسان ایمان یا کم شي یا ختم شي لږ. یو حدیث ویم هغې ته لږ سوچ وکړئ لږ. د الله نبي فرمایلي داسې وخت را روان دی سړی به سهار مسلمان وي او ماښام به کافر شي، ماښام به یو سړی مؤمن وي خو چې سهار شي نعوذ بالله دا سړی به کافر شوی دی. علما یو خبره کوي د الله د رسول نه چا تپوس وکړل یا رسول الله دا به څنګه عجیبه خبره، سهار به یو سړی مسلمان وي ماښام به کافر شي، ماښام به مسلمان وي سهار به کافر شوی، دا به ویل څنګه چل کېږي؟ د الله نبي ورته یو خبره وکړه ویل یبیع دینه بعرض من الدنیا، حاکم وقت به ووایي چاته دا کار حرام دی هغه به حرام نه، تا وله خبره ومنله خپل دین دی د دې حاکم په دې خبره منلو باندې ځای ته ورساوله. یا یو عالم به هغه عالم حاکم د وقت به ورته وایي چې ته دې خبرې ته حلال ووایه یا دې ته حرام ووایه، حال دا چې هغه به الله نه حلال کړي نه به حرام کړي، او تا عالمه د دې
تصدیق کو تای خبره ومنله چې او دا حلال حرام دی دا خبره یاد ساته په دې خبره کې تا خپل ایمان د لاسه نور کو په دې خبره. عبد الله ابن مبارک دا احمد ابن حنبل یو لوی عالم تیر شوی د زمانه او حاکم وخت شو ډیر سرکشه حاکم وخت مامون نومیو داغه یو د کفر عقیده و داغه عقیده داوا چې دا قرآن چې دا مخلوق دی دا د الله خبرې نه دی لګ دا مخلوق دی د سی عقیده وا دا غیر مخلوق نه دی د دینه مخکې خپل عقیده زکه زمونږ د مسلمانانو عقیده دا قرآن د الله کلام دی او د الله خبرې دی او مخلوق نه دی دا د الله صفت دی څنګه چې الله خالق دی نه دی مخلوق دا کلام د الله تعالی چې دا هم مخلوق نه دی لګ کله چا د عقیده وی چې قرآن مخلوق دی نو د اهل سنت والجماعت په نسبانه دا عقیده چې دا د کفر عقیده ده خو زمانہ د سی و چې بادشاہ چې و داغه د غلط عقیده و د کفر عقیده داغه و هغه بادشاہ مامون ویلی څوک بدانه وی چې قرآن مخلوق نه دی کچا دا ویلی چې دا مخلوق دی زه سرته پرې کوم لګ. احمد ابن حنبل رحمه الله هغه په ډاګه باندې دا اعلان وکړ ما چې څوک پیژنې مې کنه مې پیژنې دا خبره واوري زویما چې قرآن د الله کلام دی مخلوق نه دی لګ. باچا جیل ته واچو چې جیل ته واچو یو لوی عالم ولراغه انباری ابو جعفر الانباری ولراغه دی عالم ته سوای دی احمد ابن حنبل ته سوای احمد باچا دینن راغواړي خو زه ته یو نصیحت کومه نصیحت می داده دا باچا کتانه ته پوسو کې چې قرآن مخلوق دی که غیر مخلوق ګورې چې شرط دسیونه وی چې مخلوق دی ولی تا ته ډیر شي خلق پتا پسې دي کتا د خلینه دا خبره وېستله چې دا مخلوق دی ساده وجه نه ډیر خلق گمراه شي او دا خبره می واوره احمده کنن دی بادشاہ قتل نکی سبب په خپل مرګ مې ویل چې کله احمد ابن حنبل دا خبره واوره دی وی جړلې او دی عالم ته وای دا خبر را تبیر تا وکړه خو چې د بادشاہ مخ ته ودرېدو والله احمد ته خلق ویل تقیه وکا ویل کزه تقیه وکما زه تقیه وکما څوک به بل بیت چې هغه حق کار کوي ویل زویما قرآن د الله کلام دی نه دی مخلوق ار څومره باچا ولا تکلیف ورکو وی وا په کوړو باندې بدن وشلیدو تاسو وخت راغې چې داغه چې کم پرتوګو د ډیرو والو د وجنه داغه د شلیدلو احتمال راغې خو رب العالمین ته په دغه وخت کې فریاد وکړو الله وال قبلو ما خو اسنه چې به حیا نشما رب العالمین داغه عزت او حیا پسې اغا احمد ابن حنبل که ژوندې کاغه د حق نه ښکارا کړي والله په دې امت کې به دقه سیدا د کفر عقیده چلی دی. کله چې عمر ابو رسول الله وفات شو د دنیا نه لار او ابو بکر مقتدا شو اقتدا شو څه خلکو ویل من زکات نه ورکول چې کله دا خبره وکړه ویل زکات نه ورکو دا پر رسول الله په جون کې به من ورکاو وسې نه ورکول چې کله ابو بکر د دې خبر شو فوج تیار کو صحیح مقتدا او صحیح سړیو ویل دا خلک چې څوک مونږ نه کوي هغه واجب القتل دی چې څوک زکات نه ورکوي دا واجب القتل دا به موجنه ملک. عمر وتوي اے ابو بکر دا خلکو کلمه وای څنګه وسره ته جنگ کې حال دار چې دی خو کلمه وای. عمر خبره ته فکر پوره نو کړي ابو بکر له غصه ورغلی وا ابو بکر ویلي چې زما دې په الله قسمی څوک چې د مونږ او د زکات پر کوي دا خلک نه پرې د ملک مونږ د بدن پرې سره زکات د مال پرې سره چې پرې کې څوک پر کوي دا خلک نه پرې د ملک نو ول څه چل وکما عمر توي اے عمره جبار فی الجاهلیه وخوار فی الاسلام د جاهلیت په زمانه کې دومره زړور او دومره بهادر وي اوس په اسلام کې باندې څه چلو شو. عمر چې خبره وره پوه شو په خبره باندې ویل قسم په الله ابو بکر ویلې
کمک کې رسول الله لا پړې په زکات کې ورکاو ساروي به ورکاو نن کمال هغه پړې نه راکې والله بیا به مو سره جنگيږم صحیح مقتدا چې وي د خلکو ایمانونه زیاتی چې کله مقتدا خرابېږي نو د خلکو په ایمانونو کې فرق راځي دا خبره واوره لګ وهب یو عالم دی وی په بنی اسرائیلو کې یو سړی ظالم بادشاہ چې خلکو باندې به د خنزیرانو غوښې په زور خوړلې چا به چې نه خوړلې وجو سر به ته پرې کاوله یو عابد دی یو عالم دی هغه ته ویلې شابه دا د خنزیر غوښې بخوري خو دې عابد باندې خلک خپه کېدل دا ډېر نیک عمله سړی و نو هغه ته ویلې ته به یې خورې لږ خو هغه شرطي او کم پوجي چې و هغه ته ویلې دی عالم ته زه درته یو خبره کوم زه به دله ګرد پټ حلال کړم باچا به ته خبر نشي خو که دا غوښې ستا مخې ته کېښودې ته ځکه وخوره چې دا به د ګډ غوښې دا به د خنزیر نه وي ځکه سړی دې وجني کو دا خبره ونه کړي لږ چې کله ورته غوښې مخې ته کېښودې دله خو هغه پوجي پټ ګډ حلال کړی خو ښکاره کړې ورته خبره نه وه باچا ته نه وه ښکاره کړې د باچا سوچ دا وګڼه چې ده ته د خنزیر غوښې مخې ته کېښودې دې عالم سره د دې نه بیا دې ګډ له بیا هم ګوتې ورنوړې نو باچا ویل بس وی باسئ سر ته پرې کړئ نو هغه شرطي ورته راغی پوجي ویل تا ته ما نه ویلې چې دا خو د ګډ غوښه ده تا ولې ونه خوړه ویل اخافو ان اکون قدوه خبر واوره کما د ګډ غوښې خوړلې وې خلکو ته خدا په نظر کې د څه غوښې راځي دا د خنزیر غوښې دي ما پسې به د خلکو اقتدا کولی مرګ مې قبول دی خو د خلکو لپاره غلط مقتدا نشم جوړېدلی دې خبرې ته سوچ وکړه درې خلکو نه ځان سوچ کوه که د درې خلکو یو د صحیح حاکم دویم صحیح عالم دریم صحیح پیر دې ته لږ ګوره چې دا ستا د ژوند مقتداګان دي لکه ته په دې پسې روانې که دا سم خلقی والله ستا ایمان به سات په ساتې ترقي کوي که دا غلط خلقو دا خبر یاد ساته دا به ستا ایمان به کیدای شي داسې وخت هم راشي نعوذ بالله من ذلک کله کله یو غلط عالمي او هغه تا ته د دې قرآن نم کفر ثابتوي کله به یو غلط عالمي تا ته به د بخاري نه کفر ثابتوي دې خبرې ته لږ سوچ کوه امام بخاري د یو عالم خاله ورغی هغه عالم چې و یو چلې وکړو چلې داسې وکړو چې اس ته خپله لمن اسې خالي ونیوله چې زما خواله راشي چې کله هغه اس راونیو لمن یې داسې هیله کړه څه پکې نه و امام بخاري د دقه ځای نه داسې واپس لاړ چا ورته ویلې ولې دې حدیثو نه وه ویل چې کوم انسان د ځناورو سره دوکه کوي والله هغه به د انسانانو حساب کوي داسې عالم زه خپل مقتدا نشم جوړولی داسې عالم زه خپل استاذ نشم ګرځولی د دې د وجې نه په صحیح حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله جهنم کې یو سړی به راوستلی شي هغه سړی به داسې سړی وي چې هغه به د خپلې کلمې راایستلې وي او په دې به د پاسه داسې ګرځي لکه خر چې په خپله جرنده باندې ګرځي لږ خلک به اوله راشي ورته وایي به او عالمه ولې تا به موږ ته په دنیا کې امر بالمعروف نه کوو نهی المنکر به نه کوله هغه ورته ویل او ما به داسې کوله خو ما به چې د نیکۍ خبره کم چاته کوله ما به پې عمل نه کوو ما به چې خلک منع کوو په خپله ورته نه منع کېدلم نن زما دا سزا ده لږ دې خبرې ته سوچ وکړه تا ته پته ولګي یو عالم دی هغه د الله خیال نه ساتي یو پیر دی چې هغه د الله خیال نه ساتي یو غلط سړی دی چې تا ته د هغه غلطیانې معلومې دي دا خبر یاد ساته چې غلط مقتدا دی او غلط سړی دی مشر و غلط سړی دی عالم و غلط سړی دی پیر و دا خبر یاد ساته کېدای شي ستا ایمان یا مکمل ختم شي یا ایمان ته د کمې ورسېږي د دې د وجې نه سوچ کوه په دې خپل ژوند کې داسې خلکو سره عیسی علیه السلام ویلې داسې عالم خواله لاشه چې د هغه په دې لیدلو باندې تا ته خپل الله یادېږي لږ د هغه په دې خبرو باندې ستا په علم کې زیاتوته د غلط شاخوا ته مه کښېنه ځکه دا درې ډلې چې دي درې مقتداګان چې دي دا دین ته نقصان رسوي رب العالمین دې موږ د صحیح قائدینو حاکمانو د لاندې راولي الله دې صحیح علما په دې ملک کې دنیا کې پیدا کړي الله دې صحیح پیران پیدا کړي الله دې موږ د حکام سو د علماء سو نه د پیران سو نه الله دې زموږ ایمانونه محفوظ کړي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين